که ته هم غواړې انګلیسي زده کړې نو دا 4 جوړښتونه مو باید زده وي. اول جوړښت I used to جمع فعل. دا جوړښت موږ هغه وخت کاروو چې موږ مخکې یو کار ترسره کوو خو اوس هغه کار نه ترسره کوو. مثلا I used to live in Kabul. دوم جوړښت I don't know how to جمع فعل. دا جوړښت موږ هغه وخت کاروو چې موږ نه پوهیږو یو کار څنګه ترسره کوو. مثلا I don't know how to cook. دریم جوړښت I have to جمع فعل. دا جوړښت موږ هغه وخت کاروو چې موږ مجبوره یو یو کار ترسره کوو. مثلا I have to learn. څلورم جوړښت Do you want me to جمع فعل. دا جوړښت موږ هغه وخت کاروو چې موږ یو چا څخه پوښتنه کوو چې آیا فلانی کار درته وکړم نو موږ د دې جوړښت څخه استفاده کوو. مثلا Do you want me to call. دوستانو که غواړئ چې دا قسم درسونه ترلاسه کړئ نو زموږ فالو کول مه هېروئ.